په دې محرم کې یو ورځ د چې هغې ته د دې میاشتې 10مه ورځ وایي، سبالنۍ ورځ. دا ډېره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په احادیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خدا د بخاري شریف کې راځي چې مخکې د روژې د رمضان د روژو نه مخکې د دې ورځې روژه فرض وه. بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریشو عربو به په دې ورځ روژه نیوله او غلاف د بیت الله به بدلاو. کیدی شي چې دې د اهل کتابونه د دې څه فضیلت اورېدلې، یا کیدی شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نقشې او بعضې آثار پاتې وو. ممکن ده چې د هغه نه ورته دا خبره منتقل شوې وه چې دا شورې ورځ بهتره ورځ ده، نو دوی پکې د بیت الله غلاف بدلاو او روژه به یې نیوله. الله پاک لومبی په حضور پاک هم د دې ورځې روژه فرض کړه په نبي علیه السلام او د هغه په امت. د هجرت د مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روژه نیوله دا فرض وه، لا د رمضان روژې نه وې فرض شوې. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ، نو په مدینه کې يهوديان اوسېدل، نو يهوديانو به دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تاسو وکړو چې تاسو د عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغې وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون برې ورکړې. چې کله موسی علیه السلام ته او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو الله پاک موسی علیہ السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر قرآن پسې دی فرعون او دا مرګ مونږ خو لاندې کړو، لاندې کېدو والایو. الله وی کله اس فکر مه کوئ، هغې تاسو نشي رالاندې کولی، زما طاقت تاسو سره دی. قوم موسی علیہ السلام ته وی ته خو پروا نه لاره نه چې کومه اصله لار د هغه دې پرېښوده او په غلطه لار رالې، دا خو ته په اوبو رالې. وی بس ما ته هدایات هم دغسې دي. په اوبو ورغې الله وڅوکم بحر قلزم ډېر غټ دریاب دی، ما لیدلې زه ورته تللی لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصه ده. الله ورته وی په دې کونټۍ دې دا دریاب ووهه. موسی علیه السلام په کونټۍ دریاب و او په هغې کې لارې جوړې شوې او د موسی علیه السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې وت. چې دې سیند پورې وتل او بس په پورې وتو شو، نو دې کې فرعون راغی پې ور ګډ شو. قوم ته وایي وبلیده زما زور، دا دریاب زما د زوره ما وشلو، هغه خو به ځان ته خدای وي، انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای. نو دا ما ته وشلېده، یو پروټوکول هم ورته وایو میلاو شو. نو موسی او د هغه قوم پې ونلل. بلکې بخاري کې راځي چې اسې نه ته دې حیواناتو له خدای یو شعور ورکړي. نو جبریل علیه السلام په یو طریقه اس ور داخل کړ، نو فرعون سره د ټولو قومونو ونغی په دریاب. هلته موسی علیه السلام سره د قوم ووته او دی د دریاب په منځ کې چې موسی علیه السلام ته الله فرمایل وی دا کونټۍ دې واپس دې دریاب نه یوسه. نو چې دریاب له کونټۍ یوسه، نو دریاب یو بل سره وجنګېد، هغه سمندر دریاب. نو موسی علیه السلام سره د ټول قوم خدای، دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباه کړ، او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیل د قوم خدای محفوظ کړ. نو دا د عاشورې ورځ ده، یهودیان حضور پاک ته دا خبره کوي. نو نبی علیه السلام مبارک نو موږ په دې وجه دا روژه نیسو د شکرې د وجه نه چې زمونږ پیغمبر موسی علیه السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای برې ورکړ سره زمونږ د مشرانو، زمونږ د قوم او زمونږ دشمن چې فرعون دی او د هغه ملګري دي، هغې خدای پاک غرق او تباه کړل. نو موږ د شکرې د وجې نه روژه نیسو. نو دا خبره خو د یهودیانو وه، خو رسول الله مبارک د دې خبرې رد ونه کړ او بیا یو ټکي وفرمایه وی نحن احق بموسی منکم، وی مونږه ستاسو نه زیات د موسی علیه السلام تابعداري خوښه ده، مونږ حقدار یو. تاسو په غلطه د موسی تابع او موږ په سچه د موسی تابع. د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو خو عزیر علیه السلام ته خدای وایي او د خدای زوی ورته وایي او سجدې ورته کوئ، تاسو مشرکین یې. نو موږ د موسی علیه السلام رښتونې تابعدار یو، نو چې تاسو نیسئ نو موږ به یې نیسو. نو امر بصیامه، نو علما لیکي دا ومه مخکې به در هجرت نه مخکې نیوله، نو صحابو ته حکم وکړو یو حقه روژه او حقه جاري وساتئ. روز افضل ده او دا خبره معلومه شوه چې دا دونه برکتي روز د بخاري شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کړ او دشمن یې خدای تباه کړ. نو د مسلمان دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي، او د مسلمان دپاره دویمه خوشحالي دا ده چې د هغه دشمن د هغه پړوان دی خدای غرق او تباه. دا روژه همیشه رسول الله مبارک نیوله. بیا په دویمه هجرۍ کې رمضان فرض شو. چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت ته اعلان وکړ وی اوس رمضان روژې فرض شوې، نو د عاشورې روژې د هغې فرضیت منسوخ شو. که څوک نیسئ ډېره ښه د ثواب دی پکې، او که نه نیسئ نو څه ګناه پکې نشته. مخکې فرض اوس سنت شوې، مرتبه یې رالاندې شوې.
نو صحابه به بیا دا روژه نیوله تر مرګونو پورې او حضور پاک تر وفاته پورې دا روژه نیولې ده او د وفات نه مخکې بیا فرمایل لئن بقیت الی قابل که آینده کال ته پاتې شم لاصومن التاسعه نو زه به ورسره نهمه ورځ روژه نیسم. د دې وجه نه علما لیکي چې یوازې په لسمه ورځ دې څوک روژه نه نیسي. یهودیان په دې ورځ روژه نیسي نو هغې سره تشبیه ده نو نهمه دې ورسره ملګري کړي که نهمه نه نو یولسمه دې ورسره ملګري کړي. او بعضې عالمان وایي چې کوم د یهودیان دي لکه زموږ په دې وطن کې نشته نو که یوازې لسمه هم نیسي نو تشبیه پکې نه راځي نو خیر دی جایز ده. که څوک ورته مکروه وایي تحریمي نه وایي تنزیهي ورته وایي. نو که څوک سبا لسمه ورځ د خلاصه به یې درته ووایم اره طالبانو خبرې درته نه کړم. که څوک سبا لسمه ورځ د دې میاشتې یوازې هم روژه نیسي نو خیر خو غوره دا ده که نن چا نیولي او سبا یې هم روژه کړي خو ډېره ښه ده. او که نن چا نه نیولې نو سبا د خالي او د اتوار 2 ورځې دې بیا ونیسي. بهتره ده صدقه بهتره. که نن چا نیولي نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی که آینده کال پاتې شم نهمه به ورسره نیسم هم لسمه هم نهمه خو هغې آینده کال پاتې نه شو. نو که نن چا نیولي نو سبا دې ونیسي خبر خلاصه شو. او که نن چا نه نیولې نو سبا دې ونیسي ورسره دې یولسمه د اتوار هم ونیسي. د دې روژې فضیلت څه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روژه ونیوله وایي د الله نه پوره امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري خو دې کې شک بیاني د الله نه پوره امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف کړي د یو کال. نو د مارونو زنانو ته هم دا خبره ورسوئ ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی چې که نن یې نیولي سبا دې ورسره ونیسي. که نن یې نه نیولې نو سبا او بله ورځ 2 دې ونیسي. که طاقت یې نه خیر د سبا د خالي نیولی شي. دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شو.